کډې بارېږي جدا شو درنه زما رستې دیدن دی راشه وکلی پرېږدمه رستې دیدن دی راشه وکلی پرېږدمه. السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو عزتمند اوریدونکو یو وارې بیا د محترم برق صاحب د ژوند د خوږو ترخو واقعاتو سره حاضر یو پروګرام دی سلسله د تودې سړې او زه به نن برق صاحب ته خواست وکړم چې اوس ناموره هنرمنده قمرګله بیبي په کاناډا کې په حق رسېدلې ده چونکې د برق صاحب د قمرګلې بیبي سره او د زاخیل استاد سره ډېر نږدې ژوند ډېر وخت یو ځای پاتې شوي دي د کابل ته تللي راغلي دي هغوی زموږ کلي ته راغلي دي نو غواړم چې نن برق صاحب د قمرګلې بیبي په فن باندې د هغې په ژوند باندې دا خبره موږ سره شریکه کړي. کډې بارېږي جدا شو درنه زما رستې دیدن دی راشه وکلی پرېږدمه. یو خو ډېره لویه فنکاره وه ډېره منلې شوې فنکاره وه بل شی دا چې ما ورسره وخت تګ راتګ ډېر زیات کړی دی. ابتدا داسې وشوه چې مونږ خو به په ریډیو اورېده نو پرستار او خوښوونکي خو یې وو نو دلته په افغان کوثلخانه کې یو پروګرام جوړ شو هغوی به هر کال په زما ښه دي 5 جون که څه داسې یو د افغانستان د ازادۍ ورځ نو په هغې کې به دلته یو ډېر لوی دعوت هم کېدو چې هغې دپاره به هم ډېر لوی خلکو کوشش کولو چې موږ پکې شامل شو او بل به د موسیقۍ پروګرام هغې دپاره به افغانستان نه منلې شوي هنرمندان دا راغورځه نو هغه پروګرام له دا راغلي وه د شپې پروګرام وشو سار بیا دی په حبیب هوټل کې ډېره و نو زه ورغلم ورسره مو ګپ شپ وکړو څه مې یو مړل ځان سره د پرېختاره اظهار مې وکړو او د داخل هم قرارداد خاوند چې کوم وکړه نه محمدین داخل نو هغه هم ډېر لوی موسیقار و هغه هم په موسیقۍ کې ډېرې لویې ډګرۍ اخیستې وې او د هندوستان نه د شنکر جیکیشن یو ډېر مشهوره جوړی وه نو په هغې کې شنکر چې د استاد و او هغه موږ ته ډېرې مزېدارې خبرې هم کړې وې بیکولې یو دا چې د لتا منګشکر چې ده نو د دې اواز نشته بغیر مایک بغیر دغه نه چې دا سندره کوي نو هسې یو نری غوندې اواز راوځي د دې د اواز نیم کمالات د آلهجاتو دي اواز یې ښه دی خو هغه راوځي نه یعنې داسې لایو پروګرام دا نشي کولی نو هغه دا قسم خو نور د موسیقۍ خیر نو زه چې ورغلم نو ما ورته هسې ووایي مې یاره که زه کوشش وکړم دغه ورځو کې د پاکستان او د افغانستان روابط ورانو نه که زه ریډیو والا سره خبره وکړم او پروګرام وکړو نو ستاسو څه خیال دی وی چې بلکل په سر سترګو دا خو زموږ پښتانه دغه دی او بلکل به زه بیا راغلم او ریډیو والا سره مې خبره وکړه هغه یې وویل چې یاره بس موږ هم هغه ډایرکټر نه اجازت وایستو بس پروګرام طی شو بس مې هم ورته تاسو وله باقاعده دعوت ورکړئ دعوت یې ورکړی شو سیبه پروګرام وشو ډېر ښه منتخب د هغوی سندرې او دغه چې کومونو دا ټولې هغوی ریکارډ کې په ریډیو کې هم ریکارډ کې هغه ورځو کې د دې د ډېره عروج زمانه وه دواړو ملکونو کې بلکې په روس او په یو ځای بل دی کې هم د دې ډېر لوی درز و هغې اواز چې دی نو هغه یو بلکل منفرد بدل اواز وکړه نو خیر دغه نه روابط قایم شول نو ما ورته چې زه به هغه را دعوت راکړو ما ورته زه به درځم لالا لږ یو بخښنه غواړم دا کم کال ستاسو په خیال چې دا پېښور ریډیو کې دي دا نغمې ریکارډ کړي 3 یا 2 نو یا زمونږ اندازه هم ده ځکه چې زه ریډیو ریکارډ مطابق چې ګورم نو 2 دی ښه نو دا هغه زمانه وه
جمداني لمني غودا بدي ودما را بدي ودما جمداني نو خیر دغه دعوت را کوم او ته غاړه کې خو ګرانه خو وه هغه ورځو کې ډېره ګرانه وه ښه افغانستان ته تلله و یا دغه کېدله و خیر کوشش مې کولو نو هغه ورځو کې ما یو پروګرام کولو 5 منټه په ریډیو پېښور کې او هغه روزانه و نو اول خو چې پروګرام مې جوړ کړو نو یو ټرک والا سره د جلال آباد کې دا مې مخکې نه اورېدلي چې جلال آباد کې هوټل کې ډېره و هغې سره زه ورغلم ګپ شپ ورسره وشو نو شاه ولي سره هم دغلته هم د دی په دې ځای کې تعلق پیدا شو نو خیر بیا به زه اوسېدم شاه ولي هغه ایثار کړمه د هغه یو جلال آباد کې یو سری و د وکیل سری به یې ورته وي وکیل هلته د اسمبلی ممبر ته وایي نو د وکیل سری کې ټول دا فنکاران چې کوم دوی کمرې وې او هغلته به خلک راتلل او استاد اولمیر هم دغلته ډېره وه او دا مینا ګل او هغه سپین بادام تور بادام دا ټول دغلته وو بیا مې سره وخت تېرولو نو بس هغه 2 ورځې مې دلته تېرې کړې نو بیا سهار هغه یې تلل نو بس زه هم ورسره لاړم ګاډي کې سیر شم دا وړوکې شانتې هغه جرمني ګاډی نه چې هغه وروسته یې جوړې هغه ګاډی و فوکسي چې ورته وایي او لاړو د دوی کور په رحمان مینه کې و دا په کابل کې و دا د کابل جنوب ته یو آبادي د کالوني شانتې د هغې ته رحمان مینه وایي رحمان مینه او رحمان مینه کې به دوی اوسېدل خپل کور و نو بس بیا چې دوی به چېرته پروګرام راتلل نو زه به هم ورسره راتلم نو دوی سره مو په پنجشیر کې هم پروګرام وکړو کوی دامان کې یو ځای بل ځای نو زه به ورسره راتلم نو ښه خوند او دغه مې ترېنه واخیستو مړوان مې ورور خواجه د بغل شور نشي خبر نو د دې نه زما بیا ډېر ځل تګ وشو نو د دوی د اندروني ژوند نه هم ډېر واقف شم دا چې اول سر کې ریډیو ته راغلي وه نو زاخیل متعارف کړي وه زاخیل کې داسې یو دغه و چې هغه شاعر هم نو دې کې اکثر سندرې د دې چې زم د زاخیل سره هغه به اول دغه تیار کو دن طرز نو چې طرز به تیار کو نو بیا به په خپله پې د هغې مطابق ځکه ډېره خوند هم کوي چې هغه موسیقي او دغه سره خپلو کې ډېر دغه راغلی دي نو هغه کلام به هم هغه عام روانه کلام به سندره و نو هغه به یې کولو نو د دوی سندرې په دې هم ډېرې زیاتې کامیابې شوې زړه دې راله یوړو د شپېلۍ په آوازونو کې ورږ نشي سپونکیه چېرته مانا لري غرونو کې خو د دوی اندرینی کو ژوند چې نو دا د یو سیر د لاسه برباد نو بلا پیسې به ګټلې خو هغه به هغه لزولې زاخیل به لزولې هغه به لزولې نو زاخیل غریب چې کوم دی نو په دغه مصیبت کې مبتلا و کنې ډېر باصلاحیته سړی و ډېر زبردست سړی و خو پیسه ورسره جمع کېده نه برک صاحب د زاخیل نه وړاندې هم د قمرګلې خاوند و که نه واده شوی و دا چې ریډیو ته لاړه نو خاوند د دې و او زویم و او خاوند هم بې تعلیمه د دې خوا د دې کامې ننګرهار علاقې و دا هم بې تعلیمه وه نو هلته چې دی بیا د شاګردۍ او استادۍ په ټیم کې بیا د دی خپلو کې سره مینه پیدا شوه نو هغه خاوند چې کوم و نو بس هغه پته نشي چې هغه په رضا پرېښوه دی پرې باندې پرېښوه یا څه پیسې مونږ اورېدلي چې وفات شوی و نه لا وفات نه و چې دی پرېښو نو وفات نه و پرېښې وه بلکې زاخیل پې باندې پرېښې وه نو بیا ده ورسره د ده مخکې نه خپل واده و بل د وطن خپله کلیواله ښځی وه هغه
د هغې نه 3-4 بال بچه و، یو یې 2 رحمدین. بیا دلته راغلی و په مهاجرت کې، نو بیا ما د مصطفی سره په پرس کې دغه کړی و، نوکر. نو دا چې کومه وه، نو په افغانستان کې د دې چې کوم قدر و، دا لوی لوی سرکاري شاهي افسران، لوی لوی د والیان، لوی لوی سرمایه‌داران، دا به راتلل او داسې په ټیټه به یې ورسره خبرې کولې، او بیا به پروګرام دعوت وله ورکولو، او دومره پیسې به یې ورکولې چې حد یې نه و. هلته ګاڼی ورته زړه د پیسو لګېدلي وو د خرڅ کولو، بس هغه به الوزولې، دوی به ګټلې وو. اکبر صاحب، د دې قمرګلي باره کې موږ دا هم اورېدلي دي چې د دې تعلق د موسیقۍ، یعنې د دې سترګې به د لی او د سور په کاله کې غړېدلې وي، یعنې خاندان کې مخکې نه د دې پلار. دا ما ته معلومات نشته، خو څه دومره دغه ما ته نشته، ځکه او زما خیال هم نه راځي دا هسې دغه دی که معمولي څه موسیقۍ کنې دا جتلي وه، و اسم نه پوهېده، ټول هر څه یعنې جوړه کړي زاخیل ده. اکبر صاحب، دوی مونږ ته یادېږي چې تاسو له راغلي وو که نه کړي ته زمونږ، ستاسو خیال دا به کم وخت و؟ هغه خو په درېیم ځل وو، نو ما نه دوباره چې بیا راغلي وو، پته نشته کال پس وو که څه وو، نو هغه خو ډېر کسان وو. هغه خو خیال محمد پکې، خیال محمد استاد ما ته یادېږي که نه، او یو د هغه د یو د اوچتې درجې استاد محمد عمر د رباب، هغه ډېر ورسره و، او هغه د صوت د کندهار یو هلک و، ډېر ښه ډول او سندرې د عوامي سندرې به یې ویلې، ګل څه ګل نامه وه، نو هغه ورسره و، او نو 8 کسان وو. یو خو ګل زمان استاد و، مخکې ګل زمان هم ورسره و، نو هغه هم ورسره و، د استاد محمد عمر او یو بل استاد هم و چې د هغه نوم ما نه هېر دی، خو هغه هم داسې شیزو ډېر خاص استاد و. نو هغه دلته بس ډېر یو روټۍ مو وخوړه، بیا لاړه، بیا هغه قمرګله کور ته تللي وه، بیا د کلي د نانه و منانه و که نه، نو هسې بنیادي طور داسې ډېره ښایسته خو نه وه، په ښایست نه وه، دا فني و، نور یو عام او دغه غوندې مخ و، د عامه ښځې غوندې، خو دا دغه چې کوم وي دا شهرت هم ډېر لوی ښایست و چې دلته راغی، نو یو ډېر لوی هجوم زمونږ په کور کې راجمع شوی و. نه یو کار و چې دا پوخ عمر کې بیا ډېره خوږه او ښایسته لګېده. نه وخت وه، خو هغه چې خلک ورته د ټاپ یا ښایست یا څه دغه وي، هغه نه، خو د اواز او د اخلاقو ډېره ذمه داره ښځه وه، ځکه چې د خاوند او د زامنو او د دې مرګ نه پس بیا دا ډېره کورنۍ چې په هغې کې زیاترې 5-6 ښځې وي، هغه دې سنباله کړي وو. په هغې کې د ټي بي بیمار هم یوه وه، دا دې سنباله کړي وو. نو بیا د مجبورۍ نه کنیډي ته هم دې دپاره لاړل چې زما خیال د دې چې هلته یې قدر ډېر و، دلته خو زمونږ خلک چې کوم دي، نو مشهوره خبره ده چې زمونږ خلک د دغه د فن قدر خو کوي، خو د فنکار نه کوي. دلته دې سره یو بل علمي هم یو شو که نه، چې یو څوک کیسټ والا و، خو بس هغه خو مونږ په هغې خو ته نه زه بیا خفه شوم، ما ورته ډېره لویه غلطي دې کړې ده. واده وکړو که نه، او هغه دغه هم هغه مشرې دوی محمد دین چې د بلې ښځې و، هغه هم ترنه خفه و چې تا غلطي وکړه، خو بس دا ښځه خو یو ډېر عجز او ګورې بېوقوف ذات دی، پته نه شي چې هغې په کوم استاذی دا دغه کړي وه، دوکه کړي وه، که نه چې ما خو تا ته ووایي چې انګویان دې وي دغه یې وه، نو خو هغه دغه ورځو کې خو هغه څه د حسن یا د دغه د کولو دپاره نه وه، خو د خپل غرض دپاره هغه کیسټ ولا دغه که سندرې پرې ووایي، کیسټ یې ترې ډکې کړي، د هر څه یې ترې وکړل چې څه ګټه څه میوه دانه وه هغه یې ترېنه وصوله کړه، نو بیا یې پرېښود. تعلق هم وایي د ډېر ښه نه داخل هم ډم نه و، دا خو مونږ ورته بیا ډم وایو که نه، کنې ډېر فنکاران چې کوم دي هغه د ښې کورنو دي، اوس خو دغه نشته دی، نو هغه دغه خو بس
بیا ورته خلک ډمان وایي او ډمانو پورې چې کوم هغه زمونږ معاشره سپکاوي غوټه کړې دي نو ډېره مننه د میرمن قمرګلې په فن او ژوند باندې د هغې په ذاتي ژوند باندې داسې خبرې مونږ تاسو د برق صاحب نه نن واورېدې چې تمه لرمه چې د هغه ملګرو تنده به ماته شوي چې څوک غواړي چې د قمرګلې د فني ژوند سره د عام ژوند نه هم خبر شي. ملګرو تر بلې خپرونې پورې د کیمرامین محمد ریاض متن سره اجازه غواړو. د الله په امان.